الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل او دا وینا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په داسې حالت کې وه چې د مبارک مرض ډیر سخت شوی و او داسې وفرمایل چې زر راشئ چې تاسو ته زه یو څه ولیکم چې د هغې نه به پس تاسې هیڅکله ګمراه نشئ. پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې دا خبره وکړه څه کسان موجود و چې په هغو کې حضرت عمر رضی الله عنه هم و. نو حضرت عمر رضی الله عنه ویلې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوس مرض غلبه کړې ده، نو تاسو سره قرآن موجود دی. ځینې خلکو دا غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیکي او ځینې نورو دا نه غوښتل چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا شی ولیکي. نو په دې کې خلک سره مختلف شول او یو بل سره ضد شول. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا شور واوریده نو محمد رسول الله وفرمیل چې زما نه زر پاڅئ لاړ شئ. خو هغه خبرې چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام کړې وې هغه د 3 کارونو متعلق وې. یوه خبره د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا وه چې تاسې د جزیرة العرب نه یهود او نصارا وشړئ، یعنې مشرکان وباسئ. د دې په زمانه د خلافت د خلفای راشدینو کې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا امر او حکم هغو اجرا کړی و، لکن له بده مرغه په اسلامي ټولنو کې داسې کسان حاکمان شو چې هغوی د یهودو او د نصاراو غلامي اختیار کړه او د هغو غلامي کړې په غاړه او په غوږونو کې واچولې چې تر نن ورځه پورې هم په جزیرة العرب کې یهود و نصارا او مشرکان او د اسلام دښمنان شتون لري. او دویمه خبره د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا وه چې تاسې ته چې کوم قومونه راځي د هغو نمایندگان یا استازي تاسې سره راځي تاسو هغو سره ډیر ښه سلوک کوئ، یعنی د هغو ډیر ښه استقبال کوئ، ښه لمانځنی کوئ، لکه څنګه به چې ما رخصتول په هماغه شانې تاسې هم رخصتوئ. دریمه خبره پیغمبر علیه الصلاة وسلام یا داسې کړې وه چې تاسې د الله په کتاب او زما په سنتو باندې منګولې ولګوئ، هیڅکله به ګمراه نشئ. او یا دا ویلي و چې پیغمبر علیه السلام هغه کسان چې د ستاسې د لاسونو لاندې ژوند کوي چې هغه وینځې دي او که ښځې دي تاسو هغو سره ښه سلوک کوئ، هیڅکله هغو سره بد چلند مه کوئ. په کوم کورنۍ کې چې خاوند ژوند کوي باید هغه خپل اولاد سره خپل ښځې سره هغه اخلاق وکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته توصیه کړې ده. لکن له بده مرغه چې نن ورځ موږ د اسلامي اخلاقو نه ډېر زیات لرې یو. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. په هغه کورنۍ کې چې پلار ښه اخلاق ولري، مور ښه اخلاق ولري، پلار د ښځې سره ښځه د خاوند سره ښه اخلاق وکړي نو د هغو اولاد به د هغه نه رنګ واخلي. او چې هغو کې اسلامي اخلاق موجود نه وي نو اولاد به خامخا او ضرور فاسد الاخلاق جوړیږي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مرض ډیر سخت شو او تر دې ورځې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ټول منځونه کړي وو. د پنجشنبې ورځ د وفات نه 4 ورځې مخکې په دې ورځې هم رسول الله خلکو ته د ماښام لمونځ ورکړ او د سورت مرسلات سورت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مانځه کې ولستو. چې کله د ماسخوتن مانځه وخت راغی د پنجشنبې په ورځ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مرض نور هم سخت شو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مبارک حجرې نه جومات ته نشو تللی. حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا خلکو مونځ کړی او که نه دی کړی؟ موږ پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ویلې نه یا رسول الله مونځ یې نه دی کړی، هغوی د ستا په انتظار دي. نو پیغمبر علیه السلام ویلې چې په یو لوښي کې ما ته اوبه راوړئ. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ رسول الله ته اوبه راوړئ په هغه کې ولمبل. خو بیا هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیخودي راغله چې کله را بیدار شو نو بیا یې وفرمیل چې آیا خلکو مونځ کړی؟ په دویم او په دریم ځل بیا هم رسول الله دا خبره وکړه. موږ ویلې نه خلکو مونځ نه دی کړی. نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته جواب ولیږه چې تاسو خلکو ته مونځ ورکړئ.
نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه په دغه ورځو کې خلکو ته منځونه ورکړه چې ټول منځونه یې 19 منځونه جوړیږي. لیکن بیبي عایشې رضی الله عنها دا غوښتل چې باید ابابکر خلکو ته مونځ ورنه کړي. 3 ځل پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ورغله او دا یې ورته ویلې چې باید ابابکر خلکو ته مونځ ورنه کړي. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د بیبي عایشې خبره ونه منله، بلکې دا یې ویل چې باید ابابکر مونځ ورکړي او دا یې ورته ویلې چې انتن صواحب یوسف مرو ابابکر فلیصلي بالناس. هغه ښځې چې د یوسف علیه الصلاة وسلام په قصه کې هلته حیلې کړې وي، تاسې په شان د ما ښځو یاستئ، په خوله یو څه وایي او په زړه کې بل څه وي. د بیبي عایشې رضی الله عنها په خوله باندې دا ول چې زما پلار د هغه زړه ډیر زیات نرم دی، نو هغه نشي کولی چې خلکو ته منځونه ورکړي، هغه به جاړي. لیکن په زړه کې دا و پیغمبر علیه الصلاة وسلام به خو په دې مرض کې وفات شي، نو که ابابکر خلکو ته منځونه ورکړي نو دا خلک به دا کار شومتیا او بدفالي وګڼي. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې باندې تاکید کوه چې باید خلکو ته مونځ څوک ورکړي؟ ابابکر صدیق رضی الله عنه ورکړي. او دا کار یې د وفات څخه 1 ورځ یا 2 ورځې مخکې، هفتې ورځ یا د یکشنبې ورځ، پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خپل ځان کې څه صحت او سپکتیا ولیدله. تخفیف محسوس د رسول الله مبارک بدن د مرض نه لږ په آرام شو، نو د 2 کسانو په منځ کې د مانځه دپاره راووت چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارکې پښې ورپسې کش کېدلې. دا په داسې حال کې و چې ابابکر صدیق رضی الله عنه خلکو ته امامت کوه. کله چې ابابکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو ابابکر کوشش کوه چې راوروسته شي او محمد رسول الله مخکې شي خلکو ته جمع ورکړي. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابابکر صدیق رضی الله عنه ته اشاره وکړه چې مه راوروسته کیږه. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا وویل چې ما د هغه په خوا کې کښېنوئ. پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ابابکر صدیق کس او چپ طرف ته کښېناست. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ابابکر صدیق رضی الله عنه پسې اقتدا وکړه او خلکو ته تکبیر واورولو. د وفات نه 1 ورځ مخکې چې د یکشنبې ورځ وه، پیغمبر علیه الصلاة وسلام خپل غلامان ټول غلامان آزاد کړه او دا یې وفرمیل چې زما په کورنۍ کې څه شی دي هغه راوړئ چې د الله رب العزت په لاره کې هغه زه صدقه او خیرات کړم. هغه ټوله دارایی او سرمایه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 دیناره ول. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل مخکې د دې نه چې زه خپل رب ته لاړ شم باید دا دینار زه په دنیا کې خیرات کړم، زه به رب ته لاړ شم او ما سره به 9 دیناره باقي. نو هغه 9 دیناره چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په کور کې ول هغه هم خیرات کړه. او کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلحه او ټوپک چې ول هغه هم مسلمانانو ته وبخله. او بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې تبه زیاته سخته وه، ما به ټوټه لمدوله او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په مبارک تندي باندې به مې ایښودله تر څو چې هغه حرارت او ګرمایش د تبې چې په رسول الله دی هغه د دې نه لرې شي. او په دغه شپه چې کوم چراغ زموږ په کور کې و په هغه کې تیل نه ول، نو هغه هم د خپل ګاونډیانو او همسایهګانو نه تیل غوښتي دي په هغه چراغ کې چې په هغه زمانه کې ول اچولي او هغه یې روښانه کړی او د هغه په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جبین او مخ ته کتلي او په هغه باندې ټوټه ایښې ده. او په دې وخت کې د محمد رسول الله زغره د یو یهودي سره په 10 پیمانو اوربشو کې هم ګره وه. دا و د سردار کائنات د حبیب اله العالمین فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند. نن راشي خپل ژوند مطالعه کړئ. په دنیا کې چې کله خپل ژوند تیرو تل لپاره په دې تلاش کې چې پیسې وګټو که هغه حرام یا که حلالي، دا تفکیک او دا تمیز موږ سره نشته. او حال دا چې محمد رسول الله فرمایلی دي هغه بدن چې د هغه نشو نمو په حرامو پیسو باندې وشي په هغه باندې جنت حرام او جهنم پې واجب دی.
پلار 100 دروغه وایي، 100 قسمونه خوري، په نیرنګ او په چل او په فریب باندې پیسې ګټي خپل اولاد ته، او اولاد په هغه باندې بیا فحشا او منکرات او 100 رقم فجایع انجاموي، چې د دې ټولو منکراتو او فجایعو چې اولاد کړي دي د دې ګناه به هم دغه پلار ته رسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، زما خویندو او ورونو، راشئ د خپل ژوند نه په استفادې سره د خپل آخرت ژوند ښایسته کړئ. دا دنیا فانی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې دنیا نه سترګې پټوي او الله ته ورځي، موتا به نه ورځو. نو راشه په دنیا کې داسې عمل وکړه، منکرات پرېږده، فحشا پرېږده، الله ته متوجه شه، سر په سجده کښېږده، د خپل د تضرع عاجزي لاسونه د پروردګار ته پورته کړه، توبه وباسه چې د الله د عذاب او د حساب نه خلاص شي. تاسې قبر یا وارې خپل نظر ته راولئ. که تاسې شپې په کور کې مریض شئ نو درته به توشک هم واچوي، کمپلې به هم درته راوړي، بالښتونه به هم درته راوړي، بخارۍ به هم درته ولګوي که یخ وي، او چې کله هم په هغې تیارې کوټه کې کښېږي په وچه ځمکه باندې او په خیرورو خاورې در باندې واچوي، څوک هم نشته چې درته ووایي چې زما مور یا پلار یا زما ورور یا خور بالښت نه لري، کمپله نه لري، توشک نه لري، تیاره ده، یخ ده، څوک هم څه نشي ویلی. هلته به یوازې ستا عمل، کوم نیک عمل دی چې کړی، هغه به د الله د عذاب نه ساتي. نو زما خوږو اوریدونکو، مسلمانانو، ورونو، خویندمه، تاسو زموږ ملتیا کړي وي. د ژوند آخري ورځ انس بن مالک رضی الله عنه چې د محمد رسول الله خادم و، 10 کاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای تیر کړي و. هغه فرمایي چې د دوشنبې په ورځ خلک د سحر په مانځه کې د ابابکر صدیق رضی الله عنه په امامت باندې مونځ کوه. ناګهان پیغمبر علیه الصلاة وسلام د حضرت عایشې رضی الله عنها د حجرې نه پرده پورته کړه. نو خلک یې په داسې حالت کې ولیدل چې په صفونو کې ول. نو رسول الله بیا تبسم وکړ، ویې خندل. ابابکر رضی الله عنها په پوندو باندې راستون شو، دومره چې صف ته راورسېده. ګمان یې دا وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام غواړي چې مانځه ته راووځي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د ډېرې خوشحالۍ نه د خلکو په منځ کې نږدې فتنه پرېوځي. خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته اشاره وکړه چې تاسې خپل مونځ پوره کړئ. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام بیرته اجرې ته راستون شو او پرده یې ښکته کړه. خو بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د بل مانځه وخت رانغی. اوس دې فانی دنیا نه سترګې پټوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیق الاعلی سره وصل کیږي. او کله چې د څاښت وخت شو، د دوشنبې ورځ، فاطمة زهرا رضی الله عنها چې د محمد رسول الله ډیره ګرانه لور وه، هغه یې راوغوښتله. هغې ته څه وویل؟ نو په دې سره فاطمة زهرا رضی الله عنها ډېر سخت وژړل، په ژړا باندې وه او د خپل د پلار او د خپل د بابا په فراق کې ژړل. دویم ځل دپاره بیا راوغوښتله. بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام په پټه باندې څه ورته وویل. په دې وینا سره فاطمة زهرا رضی الله عنها په خندا شوه. هغه درد، هغه غم او هغه ژړا د هغې نه لرې شو. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې بیا وروسته موږ د فاطمة زهرا رضی الله عنها نه دا پوښتنه وکړه چې څه لامل و چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په خبره کې اول تا وژړل او په دویمې خبره کې دې وخندل. فاطمة زهرا فرمایي چې په اوله خبره کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما ته دا ویل چې زه به په دې مرض کې وفات کیږم، نو ما ډېر سخت وژړل. او په دویمه خبره کې دا راته ویل چې زما د کورنۍ به اول هغه څوک چې ما پسې راځي هغه به ته یعنې ته به وفات کیږي. نو په دې خبره باندې ما وخندل او خوشحاله شوم. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام فاطمة زهرا ته د دې خبرې زیری هم ورکړی و چې ته به د ټولو ښځو یعنې د ټول عالم د ښځو سرداره په جنت کې. فاطمة زهرا چې د خپل پلار سخت تکلیف وي، نو هغه واکه رباه ای د پلار غمه آواز کوي او جاړي، او پلار یې ورته وایي چې نن نه پس به بیا د ستا پلار باندې څه غم او تکلیف نه وي. او بیا یې حسن او حسین راوغوښتل، دواړه یې ښکل کړل او د دواړو متعلق یې د خیر وصیت وکړل. او بیا یې ټولې بیبیانې راوغوښتلې، هغو ته یې وعظ و نصیحت وکړه. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض لا پسې هم سختېده او د هغو زهرو تاثیر چې په خیبر کې محمد رسول الله خوړلي ول هغه په رسول الله باندې ښکاره کېده. تر دې چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام به ویل چې ای عایشې
همیشه یم زه چې د هغه طعام درد محسوسوم، هغه طعام چې ما په خیبر کې خوړلی و. و محمد رسول الله فرمایي دا هماغه وخت دی اوس چې زه فکر کوم گویا چې زما د ملا مرګ د هغه زهرو د وجې نه پرې کیږي. د هغو زهرو درد رسول الله احساسوي. او پیغمبر علیه الصلاة وسلام خلکو ته وصیت کوي او فرمایي چې الصلاة والصلاة وما ملکت ایمانکم، تاسو د مانځه اهتمام کوئ، د هغه چا د حقوقو پوره خیال ساتئ چې ستاسو ښي لاسونه یې مالکان شوي لکه ښځې، غلامان یا داسې نورې خبرې محمد رسول الله وکړي. د احتضار او زنکدن وخت. نن ورځ د روح ورکولو وخت شروع شو. نو بیا بیبي عایشې رضی الله عنها محمد رسول الله خپل ځان ته تکیه کړو او هغه به په دې باندې ویاړېدله او ویل به چې د الله رب العزت د نعمتونو نه په ما باندې یو نعمت دا دی چې محمد رسول الله زما په کور کې وفات شو او زما د وار او د نوبت په ورځ باندې وفات شو او زما د مرۍ او د لمنې ترمنځ وفات شو. ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې زما او د هغه لاړې هم سره یو ځای ګډې شولې. عبدالرحمن بن ابي بکر چې د بیبي عایشې ورور و هغه راننوځي حجرې ته. د عبدالرحمن بن ابي بکر په لاس کې مسواک دی. عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان ته تکیه کړی و چې د عبدالرحمن بن ابي بکر په لاس کې مسواک راننوته. د رسول الله مسواک ډېر خوښ و. ما ورته ویلې چې مسواک درته واخلم، نو رسول الله ویلې هو اشاره یې راته وکړه. هغه مسواک چې کله ما واخسته نو کلک و. هغه مې په خپلې خولې باندې لږ رسول الله ته نرم که. بیا مې وروسته د دې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه. نو د رب العزت د نعمتونو نه په ما باندې دا نعمت هم دی چې رسول الله زما په کور کې زما په حجره کې وفات شه، زما د وار په ورځ باندې وفات شو او په داسې حال کې چې د رسول الله مبارک سر زما په سینې باندې ایښی وفات شو. او دا نعمت هم چې زما او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې لاړې په آخر کې بیا هم سره یو ځای شوې. لکن هغه درد او غم دی چې په بیبیانو او په مسلمانانو او په خصوصا په ځانګړې توګه په فاطمة زهرا باندې تیریږي. نو قدرمنو اوریدونکو، په نورو خپرونو کې بیا په دې باندې وغږیږو چې د رسول الله وفات څنګه وشو او په صحابه و کرامو باندې څنګه غمونه انبار شوه، په فاطمة زهرا باندې څنګه غمونه انبار شوه. انشاءالله که ژوند باقي و په نورو خپرونو کې به په دې باندې وغږیږو. نو قدرمنو اوریدونکو